سلامونه او ښې چارې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. اوس راځو موږ تاسو د کتاب لومړي فصل ته. د کتاب په لومړي فصل کې موږ تاسو وایو لومړی عنوان دی. عنوان ته راځو وایي چې Sprachen und Biografien. Sprachen یعنې ژبې او Biografien او ژوند لیکونه. راځو لومړی د عنوان ته. لومړی عنوان کې دی Deutsch lernen یعنی آلماني ژبې زده کړه یا د آلماني ژبې زده کول. ښه، دلته لیکلي دي چې CA معنا یعنی دا ویل کېږي circa 20 Millionen Menschen in der Welt lernen Deutsch. وایي circa یعنی تقریبا ته وایي تقریبا 20 میلیونه خلک in der Welt په نړۍ کې زده کوي آلماني ژبه. Sie lernen in Sprachinstituten وایي دوی زده کوي یعنی د آلماني ژبه in Sprachinstituten د ژبې په انسټیټیوټونو کې Universitäten یعنی په پوهنتونونو کې Goethe-Instituten د ګویتې په انسټیټیوټونو کې چې د آلماني ژبې رسمي انسټیټیوټونه دي und Volkshochschulen او همدارنګه په Volkshochschulen کالجونه یعنی کالج ته وایي چې عموما لویان پکې زده کړې کوي ژبه پکې زده کوي او همدارنګه نورې زده کړې پکې سرته رسوي. Sie lernen im Kurs oder zu Hause وایي دوی زده کړې کوي یعنی دغه 20 میلیونه خلک زده کوي آلماني ژبه په کورس کې او یا هم په کور کې mit Partnerin oder auch alleine یا هم د خپلو شریکانو سره یا همکارانو سره یا خپلو شریکانو سره او یا هم oder auch alleine او یا هم په تنهایی ډول سره. Sie lernen mit Büchern یا ویلی شو چې Büchern وایي دوی زده کوي د ژبه د کتابونو څخه CDs د سیډیانو څخه oder mit dem Internet او یا هم د انټرنیټ څخه. Wir stellen einige Personen vor وایي موږ تاسو ته einige Personen وایي موږ تاسو ته معرفي کوو یو څو اشخاص. Stellen چې دی stellen اصلا هغه ته وایي vorstellen دلته stellen هغه چې دی یعنی دا خپله یو vorstellen یو trennbar verb دی یعنی جدا کېدونکی فعل دی چې په دې ځای کې stellen د فعل په ځای باندې استفاده شوی او for یې اخر ته تللی دی یعنی دا اصلا مکمل فعل چې دی vorstellen دی یعنی معرفي کولو ته وایي. ښه، راځو اوس دلته موږ تاسو لرو چې عکسونه یې راکړي دي عکسونه راکړل شوي دي چې په دې کې داسې ښکاري چې دا شاګردان دي داسې ښکاري چې دا په یو دفتر کې یو کار کوونکی دی او دا هم د پوهنتون یو محصله ښکاري. دا چې دوی حقیقت هم کوم وظیفې لري راځو دا موږ تاسو دلته په بیوګرافین کې وایي بیوګرافین یعنی ژوند لیکونو کې د دوی په باره کې باندې معلومات ورکړي دي. دلته وایي چې learn Biografien یعنی زده کړئ ژوند لیکونه. Welche Fotos passen zu den Texten یعنی کوم عکسونه د دغه متنونو سره دلته مختلف متنونه دي څو دانې متنونه دي د هر شخص په باره کې یو متن دی. دلته وایي چې د دغو عکسونو سره کوم متن سر خوري passen سر خوري د کوم zu den Texten د کوم متن سره. اوس راځو دلته لومړی متن دی. لومړی متن کې وایي چې Alice Bradua kommt aus Brno وایي Alice Bradua چې ده دا د برنو ده auf Deutsch Brunn چې په آلماني ژبه کې د برنو ته برون وایي. Das ist in Tschechien وایي دا چې دی دا د چک په جمهوریت کې واقع دی یا چک په جمهوریت کې دی. Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht und später am Gymnasium weiter Deutsch gelernt. وایي دا چې کله ماشومه وه sie hat als Kind دا چې کله ماشومه وه als موږ تاسو د ګرامر برخې په لومړي درس کې ویلی دی کولی شئ چې تاسو یې هلته وګورئ یعنی دلته als کله چې معنا ورکوي. اوس دلته وایي چې sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht
یعنی کله چې دا ماشومه وه په یو ایالتي ښوونځي د ژبې ښوونځي کې یې د الماني ژبې کورس شروع کړ یا د الماني ژبې کورس ته لاړه. Und später am Gymnasium weiter Deutsch gelernt. او وروسته یې په ګیمنازیوم ډول د لیسې دورې ته وایي. د لیسې دورې یا د مکتب یا د ښوونځي لیسې دورې ته وایي. موږ تاسو درې ډوله دورې د مکتب کې درې دورې لرو چې یوه یې ابتدایي دوره ده چې هغې ته غون شولې وایي، بله یې متوسطه دوره ده چې هغې ته ریل شولې وایي، بله یې د لیسې دوره ده چې هغې ته ګیمنازیوم وایي. وایي وروسته یې په ګیمنازیوم کې د الماني ژبه نوره هم زده کړه. weil er Deutsch Spaß gemacht hat. وایي ځکه چې د الماني ژبې دې ته خوند ورکولو. Sie hat sich sehr für die deutsche دلته وایل چې کوم دی، دا وایل هم د ګرامر برخې په لومړي درس کې موږ تشریح کړی دی او دا یو ګرامري نقطه ده. د دې سره فعل اخر د جملې ته ځي، دلته راغلی دی، کولی شئ تاسو دا په ګرامر برخه کې وګورئ. اوس راځو دلته. Sie hat sich sehr für die deutsche Literatur interessiert und viel gelesen. وایي دا د الماني ژبې په ادبیاتو کې ادبیاتو ته وایي د الماني ژبې په ادبیاتو کې ډېره دلچسپي درلوده یا interessiert علاقه یې درلوده und viel gelesen او زیات یې ویل. بل دی Österreich war nicht weit, وایي Österreich ته وایي war nicht weit, وایي Österreich لرې نه و، یعنې Österreich لرې نه و. aber das Problem war das Visum. خو وایي مشکل څه و؟ مشکل د ویزې اخیستل یا ویزه یو مشکل و. Und alles war viel teurer als in der Tschechoslowakei. وایي هر څه und alles war viel teurer او هر څه ډېر قیمته و نسبت چکسلواکیا هېواد ته. als دلته بیا هم ګورئ als چې دی ګورئ دلته هم als استفاده شوی او دلته هم als استفاده شوی. دلته د کمپوغاتسیون په حیث باندې استفاده شوی وبخئ، یعنی دلته یو مقایسه شوې ده په دغه ځای کې د مقایسوي کلمې په حیث باندې استفاده شوې او دلته بیا د کله چې معنا ورکوي. دا د ګرامر په درسونو کې شته، تاسو کله چې ګرامر درسونه وګورئ بیا به مو ښه سر پرې خلاص شي. Nach 1990 war sie oft in Österreich. وایي وروسته د 1990 کالونو نه یا د 1990 کال نه وروسته دا اکثر اوقات oft معنا اکثر اوقات in Österreich اکثر اوقات په اتریش کې وه. und auch in der Schweiz او همدارنګه په شوایز هغه ته وایي سویټزرلینډ ته وایي سویس او همدارنګه په سویس کې وه. Sie erinnert sich noch genau an ihre erste Reise nach Wien. وایي sie erinnert sich دلته دا sich چې دی دا یو ریفلکسیو پروناون دی چې دا ریفلکسیو یعنی عکاسي ضمیر دی چې دا هم د ګرامر په برخه کې شته. وایي د دې په یاد دی، وایي د دې اوس هم دقیقاً په یاد دی د دې لومړنی سفر erste Reise لومړنی سفر nach Wien ویانا ته. heute arbeitet sie bei Schwarzkopf. وایي اوس دا کار کوي د یوې کمپنۍ سره چې د شوارزکوف په نامه باندې کمپنۍ ده. شوارز تور ته وایي، کوپ سر ته وایي، سر. نو شوارزکوف د یوې کمپنۍ نوم دی. Das ist eine Kosmetikfirma. وایي دا د کاسمیټیک یعنی د آرایش د وسایلو یا آلاتو یوه کمپنۍ ده. Ihre wichtigsten Kooperationspartner sind Firmen in Linz und in Düsseldorf. د دوی د همکارۍ مهمې شریکې کمپنیانې په لینز او دوزلدورف کې دي. Frau Bradua reist jetzt oft für ihre Firma. وایي Frau Bradua چې د هغه reist سفر کوي jetzt oft für ihre Firma. وایي اوس د هغې د شرکت یا کمپنۍ دپاره. ښه راځو بل ټکسټ ته. دلته ګورئ ډیالوګ یې لیکلی، ډیالوګ Sprachschule
Sprachschule لیکلی ګویته انسټیټیوټ Volkshochschule Duisburg یعنې دا نومونه دي مختلف او دلته یې پرولینګویز شپراخشوله دا یو د ژبې د انسټیټیوټ یا د ژبې د مکتب یو یا ښوونځي یو نوم دی نومونه دي راځو دوهم هغه ته متن ته په دوهم متن کې وایي چې Akira Nishikawa studiert Jura und an der Nansen Universität in Nagoya وایي Akira Nishikawa وایي حقوق یوغا حقوق ته وایي an der Nansen Universität په نانسن پوهنتون کې in Nagoya په ناګویا کې Das liegt zwischen Tokio und Osaka وایي دا چې دی موقعیت لري یعنې د پوهنتون موقعیت لري zwischen Tokio د ټوکیو او اوساکا په منځ کې Ihr lernt seit 2 Jahren وایي دی seit 2 Jahren Deutsch وایي دی د 2 کلونو څخه یا د 2 کلونو راهیسې د الماني ژبه زده کوي an der Universität په پوهنتون کې while er Deutsch für sein Studium braucht وایي ځکه چې دی الماني ژبه د تحصیل لپاره یعنی الماني ژبې زده کړې ته ضرورت لري د تحصیل لپاره Er interessiert sich für Technik und Geschichte وایي دی علاقه لري په ټکنیک په تخنیک او Geschichte او تاریخ کې Technische Erfindungen aus Deutschland haben ihn immer fasziniert وایي تخنیکي Erfindungen اختراعاتو ته وایي تخنیکي اختراعاتو د آلمان څخه یعنی په آلمان کې چې کوم تخنیکي اختراعات شوي دي haben ihn immer fasziniert یعنی دی همیشه هیجان کړی دی یا دته همیشه تعجب آوروي بل دی zum Beispiel د مثال په ډول سره kommen das Auto der Computer und die MP3 Technologie aus Deutschland وایي د مثال په ډول سره لکه موټر کمپیوټر او MP3 ټکنالوژي دا وایي د آلمان څخه یعنی دا هغه اختراعګانې وي چې په آلمان کې شوي وي Für die japanische Wirtschaft ist Deutschland das wichtigste Exportland in Europa وایي د جاپان د اقتصاد دپاره Wirtschaft اقتصاد ته وایي د جاپان د اقتصاد لپاره آلمان das wichtigste Exportland in Europa وایي آلمان یو مهم صادروونکی هیواد دی په اروپا کې بل دی Die meisten Firmen haben ihre Deutschland-Zentrale in Düsseldorf وایي زیاتره فابریکې یا کمپنیانې haben ihre Deutschland-Zentrale وایي لري د دوی وایي په آلمان کې د دوی مرکزي هغه چې دي مرکزي فابریکې چې دي یا مرکزونه چې دي هغه په ډوزلډورف کې دي د زیاترو فابریکو مرکزي سنټرونه یا ځایونه یې په ډوزلډورف کې دي Akira meint man muss die Kunden ihre Sprache und Kultur kennen و Akira په دې نظر ده چې man muss die Kunden وایي سړی باید مشتریان یا ګراکان ihre Sprache او د دوی ژبه und Kultur kennen د دوی ژبه او کلتور یا فرهنګ وپیژني weil man dann ihre Wünsche besser versteht وایي ځکه چې بیا سړی کولی شي چې د هغوی خواهشات په ښه توګه سره وپیژني یا د هغوی په خواهشاتو باندې په ښه توګه سره پوه شي Nächstes Jahr will er in Sommer eine Europareise machen وایي په راتلونکي کال کې په دوبي کې به دی د اروپا یو سفر ولري یا اروپا ته به یو سفر وکړي نو اوس دا متنونه موږ تاسو وویل د دې څخه موږ تاسو باید پوه شو اوس راځو عکسونو ته نو زما په اند دا الیس برادوه ده او دا هم اکیرا دی Akira Nishikawa دی اوس راځو لاندې برخې ته په لاندې برخه کې چې د بي برخه ده وایي چې Vergleichen Sie die Texte und finden Sie Informationen وایي سره مقایسه کوي دغه د ټکسټ متنونه und finden Sie Informationen او پیدا کړئ د معلومات
Lesen Sie die richtigen Sätze vor وایي د مخه ولولئ په دې کې صحیح جملات یا صحیح جملې دلته تاسو جملې لولئ بیا په دې کې به دا ورسره ګورئ چې دا جمله د کوم یو د دغو دواړو څخه د کوم یو مربوط کیږي مثلا وایي چې Alice Padova hat gern deutsche Literatur gelesen یعنی دا د همدې مربوط و همداسې دا نورې جملې دي زه یې معنا وایم تاسو به یې بیا سره وصل کوي او وایي چې دا کوم یو مربوط کیږي مثلا دوهمه جمله دا وایي چې studiert an der Universität یعنی studiert یعنی درس وایي په پوهنتون کې بل دی reist oft in die Schweiz یعنی اکثر اوقات سفر کوي سویس ته بل دی braucht Deutsch for sein Studium یعنی ضرورت لري د آلماني ژبې ته د هغه د تحصیل لپاره بل دی fährt nicht weit nach Österreich یعنی نور سفر نه کوي Österreich یعنی اتریش ته بل دی lernt noch nicht lange Deutsch یعنی نور د آلماني ژبې زده کړه نه کوي یا نه زده کوي نور آلماني ژبه بل دی will auch andere europäische Länder sehen وایي غواړي چې نور اروپایي هیوادونه هم وګوري راځو دوهم شمارې ته دلته لیکلي دي چې mit Texten arbeiten یعنی د پورتنۍ کوم متنونه چې وو د هغې سره دلته په دې باندې کار وکړئ لومړی یې لیکلي دي چې notieren Sie Wörter aus den Texten zum Thema Beruf یعنی وایي notieren یادداشت کوئ Wörter کلمات یا لغتونه aus dem Texten د متنونو څخه zum Thema Beruf د Beruf یا وظیفې د موضوع مربوط لغتونه لکه دلته مثال درکړی Firma Exportland Firma یعنی کمپنۍ یا فابریکه یا شرکت Exportland یعنی صادراتي هیواد بل دی په B بخش کې وایي چې machen Sie Aussagen über Alice und Akira وایي جوړې کړئ جملې په باره کې د الیس او اکیرا یو مثال دوی ورکړی دی چې Frau Padova reist oft für ihre Firma وایي Frau Padova چې د هغه سفر کوي اکثره وختونه د هغه د فابریکې یا کمپنۍ لپاره راځو بلې شمارې ته دریمه شماره په دریمه شماره کې وایي چې Gabriela aus Italien und Rebecca aus Nigeria وایي Gabriela د ایټالیا څخه او Rebecca د نایجیریا څخه Sehen Sie die Fotos auf Seite 8 an وایي وګورئ عکسونه په 8مه صفحه کې Was sagen Sie über die beiden aus وایي څه وایي دلته Was sagen Sie وایي څه وایي دوی په باره کې die beiden د دغو Was sagen Sie über die beiden aus وایي څه وایي د دغو دواړو په über die beiden aus د دغو دواړو په باره کې باندې بل دی lesen Sie die Texte und notieren Sie Informationen zu den Fragen وایي ووایي یا د مخه ولولئ د ټکسټ متنونه und notieren Sie او یادداشت کړئ Informationen معلومات zu den Fragen د دغې سوالونو یا پوښتنو مربوط معلومات دلته وایي چې wo haben Sie Deutsch gelernt وایي دوی چیرته آلماني ژبه زده کړه Was hat Sie motiviert دوی څه وهڅول څه تشویق کړل چې دوی آلماني ژبه زده کړي یا یو کار وکړي Was hat Ihnen beim Lernen geholfen یعنی د دوی سره څه شي د آلماني ژبې په زده کړه کې کومک وکړ اوس راځو دلته وایو لومړی متن دی دا د Gabriela په باره کې دی Gabriela Calderari München Gabriela Calderari د مونشن یا مونیخ ښار څخه وایي چې Gabriela ist 26 وایي Gabriela چې دا 26 کلنه ده und Italienerin او د ایټالوۍ ده یا د ایټالیې ده Sie ist aus Palermo دا د پالرمو ده hat in Udine gelebt und in Bologna studiert وایي په اودینه کې gelebt اوسېدلې ده und in Bologna studiert او په بولوګنا کې درس ویلی دی Sie war Erasmus Studentin وایي دا د Erasmus چې یو تحصیلي پروګرام دی د هغې
zwei Studentin محصله وه یا شاگرده وه. Das heißt, sie ist für ein Auslandssemester nach Spanien gegangen. وایي دا په دې معنی ده چې دا د یو خارجي سمستر دپاره دا ایراسموس داسې یو پروګرام دی چې مثلا په یو اروپایي هیواد کې څوک درس وایي د یو سمستر دپاره یو بل هیواد ته ځي، نو دلته هغې ته بیا بل هیواد ته چې ځي هغې ته ausland سمستر وایي. نو دلته وایي چې وایي دا په دې معنا ده چې sie ist für ein Auslandssemester دا د یو خارجي سمستر دپاره nach Spanien gegangen اسپانیې ته تللې ده یا اسپانیې ته ولاړه. بل دی dort hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt وایي هلته دې د هغې المانی دوست یا ملګری وپېژندل. Sie hat sich schon vorher für die deutsche Sprache interessiert. یعنې دې د مخکې نه په الماني ژبه کې علاقه درلوده یا دلچسپي درلوده. Aber jetzt war sie begeistert. خو اوس ورته begeistert ورته ډېره لیواله وه. Nach dem Studium ist sie nach München gezogen. یعنې وروسته د تحصیل څخه ist sie nach München دا مونشن یا مونیخ ته ولاړه یا هلته یې کډه وکړه. Ihr Freund studiert dort und macht gerade sein Examen. وایي د دې ملګری چې دی studiert dort هلته درس وایي یا تحصیل کوي und macht gerade sein Examen او اوس د هغې اوس امتحانونه دي او امتحانونه ورکوي. Sie war in Bologna schon in einem Deutschkurs. وایي هغه مخکې په بولوګنا کې په یو د الماني ژبې په یو کورس کې و. Aber in München hat sie noch 2 Intensivkurs gemacht. وایي خو په مونیخ کې یا په مونشن کې هغه بیا هم یو 2 انټنسیو یعنې فشرده کورسونه واخیستل یا یو 2 فشرده کورسونو ته لاړ. Jetzt macht sie gerade ein Praktikum bei einem Gericht. وایي اوس هغه یو پراکتیکوم یا عملي دوره سرته رسوي bei einem Gericht په یوه محکمه کې. Sie findet Deutsch fantasiereicher und komplexer als Italienisch und sagt وایي sie findet وایي ده ته الماني ژبه چې ده fantasiereicher یعنې د هیجان نه ډکه ده ورته und komplexer als italienische خو ورته د ایټالوي ژبې نه مغلقه ده. Und sagt او ویل Deutsch ist ein Herausforderung وایي الماني ژبه چې ده دا یو چیلنج دی. Aber man hat auch Erfolg und das ist ein herrliches Gefühl. وایي aber man hat auch Erfolg وایي ولې سړی کامیابي هم لري. Erfolg یعنې موفقتوب ته وایي. وایي یو سړی موفق هم کیدی شي. Und das ist ein herrliches Gefühl. وایي دا چې دی دا یو د نارینه‌توب یو احساس دی. یعنې الماني ژبه ده چې ده هغه herausforderung challenging ده یعنې چیلنجي ده یا سخته ده. aber خو وایي سړی موفق کیدی هم شي. وایي دا چې دی یعنې دغه موفق کیدل په دې ژبه کې دا یو herrliches Gefühl دی یعنې یو نارینه احساس دی د نارینه‌توب یو احساس دی. یعنې ښه اوس راځو بل دی Rebecca Akindotire Nigeria. Rebecca Akindotire د نایجیریا نه. Rebecca spricht Englisch und Französisch und natürlich Yoruba. وایي ریبیکا چې ده خبرې کوي په انګلیسي او فرانسوي ژبه باندې und natürlich او په یوغوبا یو افریقایي ژبه ده په دې باندې خبرې کوي. Das ist ihre Muttersprache یا د یوغوبا چې ده د دې مورنۍ ژبه ده. In der Schule hat sie zuerst Englisch gelernt. یعنې په مکتب کې لومړی دې انګلیسي ژبه زده کړه. Mit 18 hat sie mit Deutsch
an einer Fachhochschule begonnen. وایي په 18 کلنۍ کې د د الماني ژبې په زده کړه باندې په یوه Fachhochschule په یوه مسلکي عالي لیسه کې شروع وکړه. یعنې د الماني ژبې په زده کړه باندې شروع وکړه. Sie hat dort eine Ausbildung als Sekretärin gemacht. وایي په دې مسلکي عالي لیسه کې د یو Ausbildung په آلمان کې د 9م صنف څخه وروسته یو 3 کلنه دوره ده چې لکه د موږ تاسو په افغانستان کې تخنیکي مسلکي لیسې چې کومې دي یا تخنیکوم چې ورته وایي دلته هم هماغسې دی چې د لیسې 3 کلنه دوره ده په دې کې مختلفو تخنیکونو زده کړې کېږي تیوري او نظري. دلته وایي چې Sie hat dort eine Ausbildung وایي دې هلته په دغه تخنیکي مسلکي عالي لیسه کې یو Ausbildung یا 3 کلنه تیوري او نظري دوره د سکرتریت په بخش کې سرته ورسوله. Nach der Ausbildung hat sie für eine deutsche Firma in Lagos gearbeitet. وایي وروسته د دغه 3 کلنې تیوري او نظري دورې څخه دې په یوه المانۍ فابریکه یا شرکت کې کار وکړ چې هغه په لاګوس کې و. Zuerst war Europa für sie ein Fremdwort. وایي لومړی د دې لپاره اروپا یو بېګانه نړۍ ښکارېده. Sagt sie, دا دې وویل. Am meisten hat sie interessiert, wie die Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz leben. وایي زیات وختونه hat sie interessiert دا دې ته تعجب وړ وي چې څنګه wie die Menschen in Deutschland چې څنګه خلک په آلمان، Österreich und in der Schweiz او همدارنګه په سویس کې leben ژوند کوي. Sie wollte die Länder kennenlernen یعنې دې غوښتل چې Länder هېوادونه وپېژني und dort studieren او هلته تحصیل وکړي. Englisch war für sie eine große Hilfe یعنې انګلیسي ژبه د دې لپاره یو لوی کومک و. Weil viele Wörter ähnlich sind وایي ځکه چې زیاتره کلمات ورسره مشابه وو. Das hilft wenn man Texte liest یعنې دا کومک کوي د موږ تاسو سره کله چې یو سړی متنونه وایي. Viele sagen Deutsch ist schwer als Englisch وایي زیات خلک وایي چې الماني ژبه سخته ده نسبت انګلیسي ته. Das stimmt وایي زه د دې سره موافق یم. aber nur am Anfang ولې وایي په لومړي سر کې یعنې الماني ژبه چې ده په لومړي سر کې سخته وي او وروسته بیا اسانه کېږي. Weil es so viele Grammatikregeln gibt وایي ځکه چې زیات د ګرامري قوانین پکې موجود دي. aber das macht Deutsch später auch leichter ولې وایي دا چې ده د الماني ژبه وروسته اسانه کوي. und hilft beim lernen او په کومک کوي په زده کړه کې زموږ سره. Im Moment studiert sie in Deutschland وایي اوس دا تحصیل کوي یا درس وایي په ډایچلند په آلمان کې und arbeitet für ihr Universitätsdiplom او کار کوي د دې د پوهنتون په ډیپلوم باندې. Später will sie in der Politik arbeiten وایي وروسته به دا کار کوي په سیاست کې vielleicht im diplomatischen Dienst وایي شاید چې په ډیپلوماتیکي بخش کې کار وکړي. ښه دا هم و زموږ تاسو متنونه هغه 4 متنه چې د 4 عکسونو په باره کې باندې موږ تاسو ته راکړي چې یو عکس دا دی او 3 عکسونه هم دلته پورته دي. اوس تاسو یې ورسره مقایسه کړئ او ووایئ چې کوم عکسونه د کوم متنونو مربوط دي. لومړی دی دلته 4م برخه ده په دې کې وایي چې hören Sie die Interviews mit Gabriela und Rebecca. د ګابریلا او ریبیکا سره انټرویو کېږي وایي تاسو دغه انټرویوګانې واورئ. hören Sie یعنې واورئ. lesen Sie den Text او بیا دلته چې دی دا ټکسټ ووایئ یا دا متن چې دی دا ووایئ. 3 Informationen sind falsch وایي 3 معلومات پکې غلط دي. korrigieren Sie او هغه صحیح کړئ. د hören بخش آډیوګانې
کولای شئ چې تاسو ته به د کامنټ په بخش کې د انټروډکشن د معرفي ویډیو په کامنټ برخه کې به تاسو ته د کتاب او ورسره د صوتونو یعنی آډیوګانو لینک په تاسو ته واچول شي. تاسو کولی شئ چې ټولې د آډیوګانې هلته پیدا کړئ. نو راځو اوس موږ تاسو دلته وایو چې څه یې لیکلي دي. وایي چې Gabriela lernt seit 3 Jahren Deutsch. وایي Gabriela د 3 کلونو راهیسې الماني ژبه زده کوي. Sie findet, die Leute in Deutschland sind sehr direkt. وایي دې پیدا کړل یعنی دې ته دا معلومه شوه چې په آلمان کې خلک څنګه دي sind sehr direkt وایي ډېر مستقیم دي. یعنی په آلمان کې د ډېرو خلکو یعنی د خلکو دا عادت دی که چیرې یو ښه کار وکړي نو ښه درته وایي، که چیرې غلط کار وکړي مستقیم درته وایي چې دا دی غلط وکړه. یعنی دوی sehr direkt دي، مستقیم یو هغه درته وایي. بل دی In München hat sie an der Volkshochschule weitergelernt. وایي په مونشن یا مونیخ کې دې ژبه په د لویانو په مکتب کې نوره هم زده کړه. Rebecca hat schon als Kind Deutsch gelernt. وایي ربیکا چې کله ماشومه وه د آلماني ژبه زده کړې وه. بل دی sie hat in der nigerianischen Hauptstadt studiert und gearbeitet. وایي د نایجیریا په Hauptstadt هغه ته وایي پایتخت ته وایي د نایجیریا په پایتخت کې زده کړې وکړې او هلته زده کړې کړي دي او هلته یې کار کړی دی. In der Schule hat sie auch Französisch gelernt. وایي په مکتب کې یا ښوونځي کې د فرانسوي ژبه هم زده کړه. Sie spricht 5 Sprachen. وایي دا خبرې کوي په 5 ژبو باندې. اوس تاسو پیدا کوئ چې په دې کې کومه خبره کومه جمله د ګبریلا مربوط ده او کومه جمله د ریبیکا مربوط ده او په هغې کې چې دي 3 جملې غلطې دي هغه به تاسو پیدا کوئ چې کومې غلطې دي او بیا به یې صحیح کړئ. نو دا به واورئ او هوغن یا صوت به یې واورئ او وروسته به بیا دا کارونه پکې سرته ورسوئ. راځو 5مې نقطې ته. په دې کې وایي چې 4 Menschen 4 Gründe for Deutsch. وایي 4 خلک او 4 دلایل for Deutsch د ژبې دپاره یا د الماني ژبې دپاره. Ergänzen Sie die Namen. یعنی وایي تاسو دغه خالي خانې چې دي ډکې کئ. Ergänzen Sie مکمل کئ یا ډک کئ یا ویلی شو چې نومونه اضافه کئ په دغې 4 خانو کې. د نامن یا نومونه. اوس دلته موږ تاسو پورته په 8مه صفحه کې 4 دانې متنونه چې ویل چې 2 متنونه دا وو، یو د ګبریلا مربوط و، یو د ریبیکا مربوط و، یو د اکیرا نیشیکاوا مربوط و او بل چې و بل د الایس پادوا مربوط و. اوس په دې کې د دغو 4 نه دلته وایي کومه جمله د کوم یو مربوط کیږي د هغې نومونه به دلته تاسو ولیکئ. دلته وایي چې hat Deutsch gelernt weil es Spaß gemacht hat. وایي آلماني ژبه زده کړه ځکه چې آلماني ژبې زده کړې دې ته خوند ورکاوه. اوس دلته دا د کوم یو دغه 4 نه د کوم یو مربوط کیږي د هغې نوم به تاسو دلته ولیکئ. بل دی hat mit Deutsch angefangen. وایي آلماني ژبه یې شروع کړه weil es zur Ausbildung gesucht hat. وایي ځکه چې دا د هغې د Ausbildung مربوط و. دا د کوم یو مربوط کیږي د هغې نوم به دلته ولیکئ. Ausbildung څه شي ته وایي؟ Ausbildung 3 کلنې مسلکي تخنیکي زده کړو ته وایي. دلته څوک چې مثلا ته 9مه صنفه پورې په آلمان کې مثلا درس ویلی وي د هغې څخه وروسته کولی شي چې موږ تاسو په افغانستان کې دې ته تخنیکوم ورته وایي، تخنیکي مسلکي لیسې چې کومې موږ تاسو بعضې لرو. نو هغه تخنیکي مسلکي لیسې چې هغه هم مثلا 3 کاله په جریان کې تخنیکي مسلکي لیسې نه یو څوک فارغېږي. هغه کیدای شي د موټرو انجینري بخش کې وي، کیدای شي د مثلا د تلویزیون انجینري بخش کې وي
د کمپیوټر آی ټي بخش کې وي، مختلف بخشونه دي. اوسپیلډونګ ډیر زیات بخشونه لري، خو مطلب یې د دوی دلته د اوسپیلډونګ څخه 3 کلنې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. وایي hat mit Deutsch angefangen، وایي الماني ژبه یې شروع کړه. weil ist zur Ausbildung gesucht hat، وایي ځکه چې دا د اوسپیلډونګ دپاره ضروري وه یا د اوسپیلډونګ سره تړلې وه. gesucht د اوسپیلډونګ سره ارتباط درلوده یا ورسره تړلې وه، یعنې د اوسپیلډونګ دپاره ضروري. بل دی braucht Deutsch für das Studium und den Beruf، وایي ضرورت لري الماني ژبې ته د تحصیل لپاره او همدارنګه د وظیفې لپاره. د چا ضرورت ورته درلوده؟ د 4 متنونه به تاسو دلته نوم ولیکئ. بیا hat weiter Deutsch gelernt، وایي نورې الماني نوره هم زده کړه. weil sie einen Freund in Deutschland hat، وایي ځکه چې دی یو ملګری in Deutschland hat په آلمان کې درلوده. چا یو ملګری درلوده؟ د هغې نوم به دلته ولیکئ، د هغه 4 متنونه. نو دا شو 4 دلایل د وایل په واسطه سره. وایل تاسو د ګرامر په درسونو کې کولای شئ. په لومړی ویډیو او لومړي درس کې تاسو کولای شئ چې د وایل په باره کې درس پیدا کړئ چې هغې کې لیکلي دي Gründen nennen یا Gründen ausdrucken. Gründen ausdrucken د وایل په واسطه سره. د وایل دلته تاسو په دغه رقم سره مثلا دلایل یې پکې هغه کړي دي، ausdrucken کړي دي، یعنې څرګند کړي دي. 4 دلایل دي او د هغې سره ځواب یې بیا دلته ورته د وایل په واسطه سره څرګند کړی دی. تاسو د A2 نیوو د ګرامر برخې لومړی درس لومړی ویډیو وګورئ، په هغې کې د وایل په باره کې به مو ښه سر خلاص شي. راځو وروسته د هغې څخه Mehrsprachigkeit biografische erzählen. Mehrsprachigkeit یعنی په انګلیسي کې ورته ملټي لینګول ورته وایي، یعنې یو څوک چې یعنې په څو ژبې باندې خبرې کول یا څو ژبه چې یو څوک په څو ژبو باندې خبرې کولی شي. بل بیوګرافیشز erzählen او همدارنګه د ژوندلیکونه بیانول. erzählen بیانول دلته ورته ویلی شو. مثلا دلته وایي چې interviewen Sie einen Partner، وایي تاسو مصاحبه وکئ د یو پارتنر سره، یو شریک سره، einen Partnerin او یا هم د یو پارتنرې سره im Kurs په کورس کې. Sprachen، Lernbiografie، Interessen، وایي د ژبو په باره کې باندې مثلا پوښتنې ځینې وکئ. Lernbiografie د هغې ژوندلیک په باره کې باندې. Interessen د هغې د دلچسپیانو په باره کې باندې. Was war leicht یعنې څه اسانه و، schon څه ښه و، oder schwer او څه سخت و. berichten Sie او کله چې یعنې تاسو انټرویو ځینې واخیسته، دا ټول کوم سوالونه دلته چې دا لیکلي دې باره کې سوالونه ځینې وکړل، ومو لیکل، وایي بیا یې berichten کوئ، یعنې د راپور په شکل باندې ارایه کړئ یا یې بیان کړئ، berichten یې کوئ. اوس راځو دلته Redemittel یعنې د خبرو اترو ابزار، یعنې د خبرو اترو هغه څه ابزار یا شیان چې موږ تاسو ته خبرې اترې په هغې سره په واسطه سره موږ تاسو خبرې اترې جوړولی یا کولی شو. یعنې غدې معنا خبرې، میټل ابزار یعنې د خبرو ابزار. د دې په واسطه سره موږ تاسو یو جمله شروع کولی شو، خبرې پې کولی شو. مثلا دلته دی Gründe nennen یعنې د دلایلو څرګندول یا د دلایلو ذکر کول. دلته وایي چې ich finde die Sprache schon، وایي ما ته دا ژبه ښه معلومه شوه، یعنې یا دا ژبه ما ته ښه وه یا ښه ده، یعنې مطلب دا دی چې ما ته اسانه ده. ich brauche Deutsch für den Beruf، وایي زه ضرورت لرم الماني ژبې ته د وظیفې لپاره. ich habe Deutsch gelernt، وایي ما الماني ژبه زده کړه. weil es ein Schulfach war، وایي ځکه چې دا د
د مکتب یو مضمون و Schulfach د مکتب مضمون. Ich möchte die Menschen kennenlernen. وایي زه غواړم چې خلک وپېژنم. Menschen خلک kennenlernen پېژندل. دلته Gründe nennen ګورئ دلته مثلا په دې ځای کې ویلي دي Ich brauche Deutsch für den Beruf. یعنی زه الماني ژبې ته د وظیفې دپاره ضرورت لرم. دلته وایي چې مثلا ما ژبه ماته اسانه معلومه شوه یا ښه معلومه شوه او زه د وظیفې دپاره ضرورت ورته لرم، یعنی یو دلیل دی، یو Grund دی. Ich habe Deutsch gelernt یعنی ما الماني ژبه زده کړه weil ځکه چې ist ein Schulfach وه، ځکه چې دا د ښوونځي یو مضمون و. دلته هم یو دلیل یې ورته وړاندې کړی. Ich möchte die Menschen kennenlernen. وایي زه غواړم چې یعنی الماني ژبه زده کړم، زه غواړم چې خلک وپېژنم، د خلکو سره خبرې اترې پرې وکولی شم. دلته بیا دی Ich habe interviewed. مثلا دلته تاسو داسې ویلی شئ چې دلته څوک چې تاسو چا سره مصاحبه کړې د هغې نوم په دې ځای کې لیکلی شئ. مثلا وایي چې Ich habe Gabriela interviewed یعنی ما د ګابریلا سره انټرویو وکړه. Sie spricht هغه یا زی هغه مذکر یو سړی چې نارینه او یا هم هغه ښځینه هر څوک چې دا مثلا دلته چې تاسو د کوم چا سره انټرویو کړی د هغې نوم هم لیکلی. بیا وایي چې oder sie spricht هغه خبرې کوي مثلا په پښتو دري هره ژبه چې د هغه به بیا لیکئ. Ich erzähle von Martha یا تاسو کولی شئ چې مثلا په دغه رقم باندې بغشت ورکړئ. ګورئ دلته ویلي چې بیا راپور ورکړئ. تاسو چې دا پوښتنې وکړئ اوس تاسو په دغې دوه رقمه سره راپور ورکولی شئ. کولی شئ چې تاسو وایئ چې Ich habe مثلا Gabriela interviewed. Sie spricht English. نور هم همدغسې مثلا کولی شئ چې وایئ چې Sie findet die Sprache schön. دلته مثلا د Ich په ځای باندې هغه ور واچوئ، Sie ور واچوئ او دلته د زی سره finde ورسره ګردان کوي چې مثلا findet راځي. وایي چې Sie findet die Sprache schön und sie braucht Deutsch für den Beruf. Sie hat Deutsch مثلا als sie Kind war, sie hat Deutsch gelernt weil es ein Schulfach war. دغسې تاسو کولی شئ چې یو بغشت یا د راپور خپل پسې اوږد کړئ او همداسې یو راپور ولیکئ. او یا کولی شئ چې تاسو په دغه رقم باندې هم یو شروع وکړئ. یعنی دغه ریډیمیټل دی چې دی وایي چې ریډیمیټل یعنی د خبرو اترو ابزار په دې رقم سره تاسو خپله خبر یا راپور شروع کولی شئ. وایي چې Ich erzähle von Martha یعنی زه تاسو ته بیانوم د مارتا نه یعنی د مارتا په باره کې باندې تاسو ته معلومات درکوم. Sie kommt aus مثلا aus Russland. مارتا د روسلند ده مثلا 15 کلنه ده مثلا همدغسې تاسو کولی شئ چې نور معلومات ورته اضافي پسې ورکړئ. یا راځو اوس موږ تاسو بخښئ راځو موږ تاسو د وایل درس ته. وایل درس بیا هم ما تاسو ته ویل چې تاسو وایل درس د ګرامر برخې د درسونو په لومړی ویډیو او لومړي درس کې وګورئ. تاسو په دې باندې به ښه پوه شئ. نو په دې خاطر باندې دلته نه وایو او دا هم د هغې مربوط کېږي. ښه او دلته د پاتې برخه د 9مې نقطې نه شروع کوو. دي چې meine Sprachlernbiografie یعنی زما د ژبې د زده کړې تاریخچه. یعنی بیوګرافي خو اصلا موږ تاسو ژوندلیک ته وایو، خو دلته Sprachlernbiografie راغلی دی. یعنی کومه ژبه چې ما زده کړې ده یعنی الماني ژبه چې ما زده کړې ده اول نه تر اخر پورې د هغې په باره کې معلومات چې ولې مې زده کړې ده، څنګه مې زده کړې ده، ټول د هغې په باره کې باندې معلومات دي. وایي schreiben Sie einen Text. وایي تاسو په دغې باره کې باندې یو متن ولیکئ چې تاسو ژبه څنګه زده کړه، ولې پکې دلچسپه وي، ولې مې دلچسپي پکې درلوده او ولې مې زده کړه، څنګه مې زده کړه، اسانه او سخته وه. د دې په باره کې باندې تاسو یو ټکسټ یا یو متن ولیکئ. مثلا دلته تاسو ته یو په حساب
ریډیمیټل یا د خبرو یا د لیکلو ابزار په شان باندې تاسو ته یو هغه درکړی دی، یو معلومات یې درکړي دي، یو نقل یې په حساب درکړی دی. دلته وایي چې ich Texte schreiben یعنی زه ټکسټ یعنی زه متن لیکم، زه متنونه لیکم. دلته دی وایي چې ich habe مثلا دلته تاسو لیکئ چې د یوې ژبې نوم لیکئ ich habe Pashto gelernt ما الماني ژبه زده کړه، پښتو ژبه زده کړه وبښئ. وایل ځکه چې دلته تاسو خپل دلیل ورته ورکئ، دا چې وایل دلته استفاده کیږي او بیا جمله او فعل اخر ته ځي. دلته تاسو کولی شئ د ګرامر برخې په لومړي درس لومړی ویډیو کې وګورئ. بل دی ich habe mich vor مثلا زه for مثلا دلته تاسو د پښتو دلته وایي، تاسو بیا پښتو ویلی شئ، هره ژبه چې تاسو غواړئ ووایئ، د هغې باره کې خبرې وکړئ. دلته کولی شئ هغه ولیکئ مثلا ich habe mich vor Pashto interessiert یعنی ما په پښتو ژبه کې دلچسپي درلوده. jetzt او اوس څه کوم، دلته به هغه همداسې پسې ولیکئ. دلته یو مینی میمو یې ورکړې ده، یو کوچني معلومات یې ورکړي دي. دلته وایي چې ich interessiere mich for Spanish وایي زه په هسپانوي ژبه کې دلچسپي لرم. ich interessiere mich nicht for Fußball او زه په د فوټبال په بازۍ کې یا فوټبال کې علاقه یا دلچسپي نه لرم. ښه راځو بلې صفحې ته یعنی 12مې صفحې د کتاب ته راځو. په 12مه صفحه کې موږ تاسو دلته وایي چې Mehrsprachigkeit oder English vor allem اوس بیا هم راځو لاندې بیرته خپل یعنی د یو چا درس ته باید ادامه ورکړو. پسې راځو یعنی د زیاتو ژبو ویونکی وي oder English for alle او نه که او یا هم که څوک باید تنها انګلیسي ژبه زده کړي، یعنی او یا هم د ټولو لپاره انګلیش کافي دی یا انګلیسي کافي ده، داسې مطلب دی. یعنی خلک باید ډېرې ژبې زده کړي او که نه د ټولو لپاره انګلیسي ژبه کافي ده. دلته اوس په لومړۍ نقطه کې وایي چې Sprachen in Deutschland یعنی ژبې په آلمان کې. sehen Sie die Bilder an وایي تاسو دلته دا عکسونه وینئ یا تصویرونه وینئ. kennen Sie weitere Beispiele وایي آیا تاسو پیژنئ نور د دې داسې نور مثالونه. مثلا دلته لیکلی دی چې coffee to go یعنی په انګلیسي ژبه باندې لیکلی دی. بل دلته لیکلی دی Stadt Rundfahrt هغه ایسې دلته نه ښکاري خو اصلا دا Stadt دی. Stadt Rundfahrt یعنی دا په الماني ژبه بیا لیکلی دی. دلته دا سیل لیکلی دا په انګلیسي ژبه باندې دی او دلته بیا reduziert لیکلی دی دا په الماني ژبه باندې دی. د coffee shop دلته دا بیا په هغه باندې لیکلی، یعنی په دوو ژبو باندې لیکل شوي دي دلته. او تاسو وایي دغسې نور مثالونه د تصویرونه ورکړئ که چېرته مو لیدلي وي چې په مثلا په یوه دوو ژبو باندې لیکل شوي وي، داسې مثالونه یې ورکړئ. ښه راځو د هغې نه وروسته بیا 2مې نقطې ته. په دې کې ویلي دي چې ein Rätsel war das وایي یو Rätsel معما ته وایي، یو چیستان په فارسي کې چیستان او معما ورته وایي. په پښتو کې نه پوهېږم کوم داسې خاص څه ورته وایي خو موږ تاسو همغه معما به وویلی شو. war das وایي دا څوک و. wissen Sie وایي آیا پوهېږئ wann gelebt hat څه وخت د ژوند کړی. دلته دا معما ده یو هغه یې ورکړی په دې باره کې باندې وایي آیا تاسو پوهېږئ دا څوک و، څه وخت د ژوند کړی دی یا څه وخت ژوندی و. دلته راځو اوس وایي چې seine Muttersprache war Genuesisch یعنی د ده مورنۍ ژبه جنوایي وه چې دا یو ein italienischer Dialekt چې دا یو ایټالوی دیالکت یا طریقه د ویلو ده، یعنی یو ایټالوي ژبه ده دا Genuesisch. Seine Briefe hat auf Lateinisch geschrieben وایي د خپل خطونه چې وو هغه یې په لاتیني ژبه باندې لیکلي وو. hat eine Party
Portugiesen geheiratet und Italienisch nicht mehr benutzt. وایي ده د یوې پرتګالوۍ ښځې سره geheiratet واده کړی و یا واده وکړ und Italienisch nicht mehr benutzt او د هغې څخه وروسته بیا ایټالوي ژبه نه کړه استفاده. Dann hat er 9 Jahre in Lissabon gelebt. وایي وروسته د هغې څخه د 9 کلونو دپاره په لیزابون کې واوسېده. Seine Umgangssprache war jetzt Portugiesisch. یعنې اوس د ده عامیانه ژبه چې کومه وه یا ژبه چې کومه وه هغه چې وه پرتګیزیش پرتګالوي ژبه وه، ځکه چې د پرتګالوۍ سره یې واده کړی و نو او په لیزابون کې د 9 کلونو دپاره واوسېده نو ژبه یې واوښته. Aber seine Briefe waren auf Spanisch. وایي ولې د دې خطونه چې وو هغه په هسپانوي ژبه باندې وو. د ده خطونه چې وو. Er konnte also 2 Sprachen sprechen. وایي ده کولی شوای چې په 2 ژبو باندې خبرې وکړي. Und in 2 anderen Sprachen schreiben. او په 2 نورو ژبو باندې کولی شوای چې لیکل وکړي. In seinem Jahrhundert war das für viele Menschen ganz normal. وایي د ده په سلیزه کې Jahrhundert سلیزه یا د سلو کومه سلیزه کې چې دی اوسېده war das für viele Menschen وایي په هغه سلیزه کې دا د ډېرو خلکو دپاره یو عادي خبره وه. Später hat er für den König und von Spanien gearbeitet. وایي وروسته بیا د کونیخ یعنی پاچا ته وایي شاه یا پادشاه ته وایي ده د هسپانوي د پادشاه دپاره کار وکړ. یعنی د هغې سره یې کار کوه. Mit 3 Schiffen segelte er nach Westen. وایي د 3 کښتیو شیفن کښتیو په واسطه سره segelte er nach Westen یعنی د سفر وکړ یا لاړ nach Westen شرق طرف ته. Sein Schiff war die Santa Maria یعنی د ده هغه چې وه کښتۍ چې وه هغه Santa Maria نومېده. Heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen. وایي اوس په امریکا کې زیاتې کوڅې او ښارونه د ده په نامه باندې یادېږي. ښه راځو بل بخش ته په دې کې دی دریم بخش ein Zitat und viele Meinungen. یعنی یوه خبره یا یوه جمله او زیاتې معناګانې یا زیات نظرونه. Was meinen Sie؟ یعنی د تاسو فکر څه دی؟ دلته وایي چې مثلا دا یو جمله ده خلکو مختلف نظرونه بیا ورکړي دي یعنی یو جمله ده مختلف نظرونه دي. اوس وایي چې English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. وایي انګلیسي ژبه چې ده دا حتمي ده خو الماني ژبه چې څوک د ښه زده یي ist ein Plus دا یو مثبت پوینټ دی یو مثبته نقطه ده. اوس دلته خلکو مختلف نظرونه ورکړي دي. دا یو وایي چې alle Menschen müssen English lernen. دلته دې دا مطلب ځنې اخیستی دی چې ټول خلک باید الماني ژبه زده کړي. دا بل بیا دا مطلب ځنې اخیستی چې alle Menschen müssen mehr als ein Fremdsprache lernen چې ټول خلک باید د یوې څخه زیاتې خارجي ژبې زده کړي. Fremdsprache خارجي ژبې ته وایي بهرنۍ ژبه. دې بیا بله معنا ځنې اخیستی یا مطلب یې ځنې اخیستی وایي چې ich finde man braucht nur English. وایي ما ته دا په نظر رسیږي یا زه د دې نه دا پوه شوم چې سړی باید تنها انګلیسي ژبه زده کړي. بل وایي چې zwei Fremdsprachen ich finde das ist ein Muss. دا وایي چې zwei Fremdsprachen وایي 2 بهرنۍ ژبې وایي زه د دې څخه یعنی ما د دې څخه دا مطلب واخیسته چې ich finde das ist ein Muss چې د 2 ژبو زده کړه یوه هغه خبره ده حتمي خبره ده چې څوک یې باید زده کړي 2 بهرنۍ ژبې. بل دی die meisten Menschen haben English gelernt. وایي زیاتو خلکو انګلیسي ژبه زده کړې ده. Deutsch ist ein Plus. وایي الماني ژبه یو مثبته نقطه ده که چا مثلا د انګلیسي سره په څنګ کې الماني ژبه هم زده وي. Das heißt ein Vorteil im Beruf. یعنی دا په دې معنا ده چې دا یوه فایده ده په وظیفه کې یعنی
کله چا انګلیسي ژبه زده وي ورسره په څنګ کې الماني هم زده وي نو په المان کې دا یوه فایده ده. نو دا یوه جمله وه خلکو مختلف نظرونه ورکړي وو نو دا وایي چې د تاسو څه نظر دی تاسو خپل نظر هم ولیکئ او واره کړئ. بل دی موږ تاسو راځو Sprachen vergleichen یعنې د ژبو مقایسه کول. Was denken Sie وایي تاسو څه فکر کوئ Was passt zu welcher Sprache یعنې کوم څه د کومې ژبې سره سر خوري. راځو اوس دلته وایي چې English Chinesisch یا Chinesisch بل دی Französisch Deutsch Russisch بل دی Arabisch. Chinesisch چینایي ژبې ته وایي Französisch فرانسوي Deutsch الماني Russisch روسي Arabisch عربي. اوس دلته راځو ist eine Weltsprache یعنی دا یوه نړیواله ژبه ده. په دې کې کومه یوه نړیواله ژبه ده هغه به تاسو دلته ورته لیکئ. بل دی lernen die meisten Menschen als erste Fremdsprache یعنی زیاتره خلک یې د لومړنۍ بهرنۍ ژبې په حیث باندې وایي یا یې زده کوي. هغه کومه ژبه ده د دغو ژبو له جملې څخه ist am Anfang leichter aber später nicht mehr وایي په لومړي سر کې اسانه ده خو وروسته بیا اسانه نه ده یعنې سخته ده. دا کومه ژبه ده د دغو ژبو څخه هغه تاسو خپله په خپل فکر باندې ولیکئ او زده کړئ. بل دی ist nützlich im Beruf وایي په وظیفه کې په کار راځي یا د استفادې وړ ده یا استفاده کیږي په وظیفه کې nützlich استفاده کیږي. بل دی ist die Muttersprache der meisten Menschen in der Europäischen Union وایي دا ist die Muttersprache der meisten Menschen وایي د ډیرو خلکو مورنۍ ژبه ده in der Europäischen Union یعنې په اروپایي اتحادیه کې. هغه کومه ژبه ده هغه تاسو خپله د دې ځای څخه انتخاب کړئ ورته. بل دی ist in der Schule oft die zweite Fremdsprache وایي په ښوونځي کې دا oft یعنې اکثره وختونه دوهمه خارجي یا بهرنۍ ژبه ده. هغه کومه ژبه ده د دغه له جملې څخه یې تاسو په فکر باندې. بل دی ist nicht leichter und nicht schwerer als andere Sprachen وایي نه ده اسانه او همدارنګه نه ده سخته نسبت نورو ژبو ته. دا کومه ژبه ده دغه د جملې څخه. بل دی lernen die meisten Menschen als Fremdsprache یعنې دا زده کوي اکثره خلک یا زیاتره خلک د خارجي ژبې په حیث باندې یا د بهرنۍ ژبې په حیث باندې. نو دا هم اوس موږ تاسو د A2 نیوو د Studio D کتاب 12مې صفحې درس د نورو درسونو دپاره او پاتې برخې د درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.